मिली हिंदारा څه شی دی په دې کې زموږ روماني داستانونه پټ دي زما خوش رنگ زما مزبل ځای سنم را سفر څنګ زما دې کې یوسف خان شیربانو ادم درخانه او داسې نور ډېرې روماني کیسې کومې چې زموږ په چاپېرچل کې تېرې شوي دي دا به موږ تاسو ته یو یو ښایو نو ګرانو کتونکو زما سره اوسئ زه به تاسو ته هر هفته یو نوې کیسه اورم هم ستاسو په چینل السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم د نوي پروګرام 1000 سره ستاسو کمپیر هدایت الله ګل په دې پروګرام کې به موږ ستاسو دپاره د هغه روماني کیسو داستانونو ذکر کوو کوم چې د ډېرې مودې پورې زموږ ستاسو په حجرو کې په کلو کې په لارو کوڅو کې په ګودرونو کې او په تنرونو باندې دا کیسې شوي دي دغه کیسې موږ ډېر په محبت باندې خپلې کړي دي او ډېر په سوچ سود او په خوند یو بل سره شیر کړي هم دي دا ځکه چې دغه کیسې زموږ ستاسو کیسې دي او نن چې موږ تاسو سره کومه کیسه کوو دا د یو داسې نامتو او داسې نوموړي مېړني ځوان چې هغه په خپل محبت باندې خپل نوم خپل ځان او خپل داستان رقم کړی دی او موږ تاسو ته یې پرېښی دی هغه د محبت ډېرې سړي په خپل ګوګل کې ساتلي دي او موږ تاسو ته یې وروستو رالیږلي دي او د نورو ډېرو خلکو لپاره دغه محبت دغه داستان یو مثال ګرځېدلی دی یقینا چې تاسو پوه شوي زه د یکه یوسف بلکل د یوسف خان خبره کوم جی ګرانو کتونکو نو د یوسف خان کیسې یقینا د شیربانو نه بغیر نیمګړې ده یوسف خان که په خپل ننګ او پت او په وفا باندې مشهور دی نو دغه شانتې شیربانو هم په خپل ښایست حیا او په پښتونولۍ باندې د پښتنو جونو دپاره یو مثال دی راځئ چې تاسو ته د ننګ او پت د دغه مثال د محبت او د غیرت د دغې داستان او د دغې منارې قبر وښیم د یوسف خان قبر دا د یوسف خان قبر دی دا د یوسف خان قبر دی او که نه دا بحث ځان له بیا به کېږي سره خو راځئ چې اول غوږ شو د دې روماني داستان دې برخې ته محبت چې دواړه یو شي دې ته وایي دوستانه سهجت ویلا شراب شي پخپلا مستانه محبت چې دواړه یو شي دې ته وایي دوستانه سهجت ویلا شراب شي پخپلا مستانه سهجت ویلا شراب شي پخپلا مستانه پسر ملا نہ دولت
یار خوب دینا پسر هلار غټ نظر دې په دنیا کې د چراغ د پروانه سهجت ودا شراب شي په خپل مستانه محبت چې دوانه یو شي دې ته وایي دوستانه سهجت ودا شراب شي په خپل مستانه سهجت ودا شراب شي په خپل مستانه هزار کال ژوندون شي یو سخت شي ویله یاره که هزار کال ژوندون شي یو سخت شي ویله یاره راشه واخله خوند د عشق وپوهېږي مردانه سهجت ودا شراب شي په خپله مستانه محبت چې دوانه یو شي دې ته وایي دوستانه سهجت ودا شراب شي په خپله مستانه سهجت ودا شراب شي په خپله مستانه قفص غوندې له جوشه دا تش په لمبو سوځم د قفص غوندې له جوشه دا تش په لمبو سوځم د الله رحمت ته پروت یم راته خپل شو بېګانه سهجت ودا شراب شي په خپله مستانه محبت چې دوانه یو شي دې ته وایي دوستانه سهجت ودا شراب شي په خپله مستانه سهجت ودا شراب شي په خپله مستانه سهجت ودا شراب شي په خپله مستانه زبکل شمستا تبکل شي زما کله بکړې دا غمګین زړګې خوشحال مې
نشته دی مجال من خلق می وزیر بولی عشق می فقیر بولی لا اله بوایما ورحمیگی تبحال ورحمیگی تبحال ورحمیگی تبحال بابا بابا ته څوک یې؟ زه ښکته د تولندی کلي نه راغلی. تولندی؟ جی ګرانو کتونکو تاسو به د تولندی نوم اورېدلي بالکل یقینا د صوابۍ ضلعې دغه وړوکي شانتې ښکلې زوړ پخوانی تاریخي کلي چې د مردان نه ډېر لرې نه دی او که تاسو ورته تګ وغواړئ نو د مردان نه ورته په یوه ګنټه کې دننه وررسېږئ. د تاریخ مطابق یوسف خان هم د دغه کلي اوسېدونکی و کوم سره چې شیر محمد مینوش زموږ محقق اتفاق نه کوي. خو راځئ چې نور خلک په دې هکله څه وایي. یوسف خان شیربانو یو ولسي کیسه ده. د دې ولسي کیسه مصنف علی حیدر جوشی د اسماعیله دا یو رومانی داستان دی او جوشی صاحب دې ته د تورلاندی او د شیرغون په حواله چې د صوابۍ دوه کلي دي یو مقامیت ورکړی دی. دا هسې خو یو رومانی داستان دی په ولس کې ډېر مقبول دی خو په تحقیقي حواله په دې باندې د شیر محمد مینوش چې هم د تورلاندی یو ډېر لیکلی لوستلی شاعر او محققو یو دا تحقیق کړی دی چې د کړمار په سر چې کوم قبر دی دا قبر د قبر سره تړلی چې کوم داستان تړلی دی نو دا کیسه په حقیقت کې داسې نه ده. بهرحال دا د هغه یو تحقیقي نقطه نظر دی. هغه وایي چې دا د محمود غزنوي نه هم ډېر پخوا چې کله دلته څه غازیان راغلي او هغوی د کافرانو سره جنګ کړی نو د هغې ګڼو شهیدانو ځنې دا د یو شهید قبر دی او د دې د روماني داستان سره هیڅ تعلق نشته. بهرحال رومان وي او حقیقت حقیقت تحقیقي لحاظ سره که د هغې هر اړخ زموږ مخې ته راځي خو دا کیسه د ډېر پخوانه د پښتنو په حجرو په مجلسونو کې به ویلې کېده او نن هم د دې بدلې په ډېر ذوق او شوق سره خلک اوري. دا روماني کیسه پخوا هم په حجرو په مجلسونو کې به په ډېر شوق ویلې کېدې او په ډېره مینه به اورېدې کېدې او نن هم د هغې په مقبولیت کې هیڅ فرق نه دی راغلی. زموږ یو بل د اردو محقق خاطر غزنوي په رومان او چټانې کې هم د دغې بنیاد هم د دغې کیسې د ماخذ په حواله په تفصیل سره یوه کیسه لیکلې ده او عجیبه خبره دا ده چې د پښتو اکیډمۍ پخواني ډایرکټر مولانا عبدالقادر بغیر د څه په هغې کې د تحقیقي نقطې را پیدا کولو په دغه کتاب دیباچه لیکلې ده. د دې نه اندازه لګي چې د روماني کیسو حقیقت د هغې کردارونه تر څه حده حقیقت سره تعلق لري خو بیا زموږ شاعران د هغې نه چار چاپېره کردار نګاري وکړي سچویشن ولا پیدا کی او دغه شان دا کیسې په داسې اثري انداز کې ولیکي چې هغه په عوامو کې تر ډېرې مودې پورې مقبوله وي. یو بله خبره د دې کیسې د ماخذ په حواله ما د دې کیسې د مصنف علی حیدر جوشی صاحب سره هم خبرې کړې وې. دا په ریډیو کې زما د هغه سره یوه انټرویو وه په تفصیل سره په دې خبرې شوې او ما د هغه نه تپوس وکړ چې ستاسو د دې کیسې ماخذ څه دی. هغوی ما ته په جواب کې وویل چې ما په خپل کلي کې په یو دوکان کې یو څو کاغذونه وموندل پردی کې او په هغې کې دا کیسه په دې تفصیل سره نه وه لیکلې خو په اشارو کې دا کیسه په هغې موجوده وه نو په هغې ما چې دی نو بنیاد وګرځو دغه اشارات او په هغې باندې ما دا کیسه ودروله. بهرحال دا یوه کیسه ده ډېره مقبوله کیسه ده د یوسف خان شیربانو او په دې باندې مقبوله ده چې په دې کې د تورلاندی ذکر دی په دې کې د شیرغون ذکر دی په دې کې د کړمار ذکر دی په دې کې زموږ د چاپېرچل ذکر دی زموږ د پښتني ماحول ذکر دی او دا کیسه به د علی حیدر جوشي سره
نوم به هم د هغه ژوندی ساتي او دا کیسه به هم همیشه دپاره ژوندی جی کتونکو دا خو یو څو معلوماتي خبرې او موږ خبره کوله د یوسف خان کړمار د یوسف خان کړمار یو خور وه یو ډېره حیاداره پښتنه بندی هلک دومره ښکار به څلور ونیسي دلته نږدې ښکار نه نیسي خو هم در باندې بندۍ چې ته داسې ولې وې نو زه خو ستا لپاره یم چې ستړی کېږې نه بندۍ ته چې ما پسې د ماسپښین ډوډۍ راوړې نو تا له خوند نه درکوي دا ښکلې هوا ازاده فضا ونې بوټي د مارغانو چغال نه نو ته اوس خپلې خوښې زموږ ازموي یاره بندۍ زه ښه ده مه راوړه راپسې ډوډۍ بس خوشحاله یې ولې ته به وږې پاتې کېږې یاره بندۍ چې څنګه ستا خوښه یې هغسې وکړه جی کتونکو یوسف خان ته خدای پاک څه عجیبه طبیعت ورکړو د نورو خلکو نه لږ شانتې پیل د هغه دوستانو او ملګرو به لوبې ټوکې کولې مستۍ به یې کولې خو یوسف خان به یو ډډې ته یو خوا ته په سوچونو کې غرق پروت او شاید همدغه وجه وه چې یوسف خان ته به یکه یوسف هم وي دې سره سره به یوسف خان د ښکار شوق کولو او کله کله به د کړمار غر پلو د دوو سپو سره ښکار له روانو سپو ته ډکې امیلې وي د ګونګرو شرنګهار به یې کوو په لاره رو شرنګهار د شیربانو بیبي تر غوږ شو په اواز سره یې زړه الګ الګ شو یوسف خان یې ولیده د ګلاب ګل شیربانو نه یې زړه وویست په منګل شیربانو د ښکلا سرچینه زما د غیرت او د پت ملګري زما د مینې قدردانه چا چې زه د مرګ په کندې نه راوښتلی یم او مالی یو نوی ژوند راکړی هغه څنګه بابا ما ته زما تربورانو دام خور کړی ما د هغوی په وینا د هغوی کډبار وویشته هغه د کمر لاندې وغورځېده زه یې ورپسې په پړو ځوړانو ولېږلم ما د هغوی ښکار هغوی ته حواله کړو او زه هم دغسې د غر په منځ کې یوازې پرېښودم دا आवाज د شیربانو دی زما د غیرت او د پت ملګری شیربانو सामने जी दगोग